د نیمروز اوسیدونکو ژمنه وکړه چې کمال خان بند به د ایران له دسیسو څخه خوندي کړي. یاغیانو د تهران په ملاتړ د لړم په دویمه په کمال خان بند باندې برید وکړ چې 6 امنیتي ساتونکي وژل او 3 نور یې ټپیان کړل. دغه پیښې د نیمروز د اوسیدونکو په منځ کې د ایران پر ضد احتجاجونه راوپارول. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب او ترڅنګ یې د ګونګړي نشان ووهئ. د 1499 د لړم په دویمه په کمال خان باندې له یو برید څخه وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت اوسیدونکي د لړم په 9 راټول شول چې د ایراني رژیم پر ضد اعتراض وکړي او وایي هغوی چمتو دي چې وسلې واخلي او د افغانستان د اوبیزې برېښنا او اوبو لګولو پروژې وساتي. معترضینو ژمنه وکړه چې د داسې لاسوهنې د مخنیوي لپاره به د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي. د زرنج اوسیدونکي عبدالغفار ستاري وویل کمال خان بند زموږ ملي پروژه ده، د هلمند سیند اوبه زموږ دي او په هر قیمت چې وي موږ به دا بند د افغانستان له دښمنانو څخه خوندي وساتو. د زرنجوي اوسیدونکي زرغونې حبیبي وویل افغانان او افغان حکومت به د ایران د حکومت لخوا د کمال خان بند یو شمېر ساتونکو عسکرو په وژنه چوپ پاتې نشي. هغې وویل د ایران حکومت باید پوه شي چې د دې خاورې هر شخص چمتو دی چې هره قرباني ورکړي او خپلې اوبه او بیناوې خوندي کړي او ایران ته د وړیا اوبو د بهیر مخه ونیسي. پر کمال خان بند تر دا مهاله د ځینو پیښو یادونه لومړی 15 ډلیز او چریکي بریدونه، دوهم 14 د سکیلا سلاح بریدونه، دریم 19 افغان سرتیرو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی او یو شمېر ټپیان شوي دي، څلورم 28 تنه افغان سرتیري د دښمن له لورې بندیان شوي او لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي، پنځم پر کمال خان باندې 120 هوان مرمۍ غورځول شوي او همدارنګه 4 کړۍ ماینونه د دښمن خنثی شوي، شپږم پر کمال خان باندې 9 حملو مخه نیول شوي. دا ټولې هغه پیښې وې چې په تیرو کلونو کې ترسره شوي.